بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورور استاسو سوال داو چې بیع التقسیط یعنی د کشتونو بیع ده جایز ده او کنه ده. محترم عزتمند ده د کشتونو بیع ده هغه بیع چې په دې کې سامان نقدي او روپۍ وروسته په نیټه باندې ورکولی شي، نو کله په یو نیټه باندې ورکړی شي او کله په ډیرو نیټو باندې ورکړی شي. نو بیع التقسیط د کشتونو بیع د هغه مسایلو نه ده چې د مسلمانانو دپاره د دې حکم پیژندل ضروري دي، ځکه نن سبا په معاشره کې د بیوع د کشتونو چې دی هغه ډیر کېدلی شي. نو بیع التقسیط د کشتونو بیع دا خو بالکل جایز ده په نصوصو سره، لکه حدیث د بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د یهودی نه طعام اغستی الی اجل په نیټه سره روپۍ ول وروسته ورکړلې. یا حدیث د عایشه رضی الله عنها کې راځي، هغه فرمایي چې جاتنی بریرتو، حدیث د بخاری دی 2188 کې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ته بریره رااله او ما ته دا وویل چې کاتبت اهلی علی 9 اواق، ما مکاتبت کړی دی، لیکل مې کړي د خپل اهل سره په 9 اوقیو باندې فی کل عام وقیه، په هر کال کې به ول یوه اوقیه ورکومه. دا حدیث هم په دې باندې دلیل دی چې دا جایز ده چې پیسې په نیټه باندې ورکړي، یو شی په نیټه باندې واخلي یا یو شی ته په نیټه باندې خرڅ کړي. په دې مسله کې د علماو اختلاف دی، یو شی په نیټه باندې خرڅې او د نیټې د وجې نه د هغې روپۍ زیاتې شي، آیا دا حرام دی او که حلال؟ نو بعضې علما هغې دا وایي چې دا سود دی، ځکه وایي دلته د قرض د وجې نه پیسې زیاتې شولې، لیکن جمهور علما دا وایي او دا راجح قول دی چې نه دا سود نه دی او دا بالکل جایز دی، او دا مذهب د ائمه اربعو دی. ائمه اربعه هم دا وایي او د هغې د عباراتو نه دا معلومیږي چې بیع التقسیط د کشتونو بیع دا بالکل جایز ده. لکه د مذهب حنفي معتبر کتاب بدایع الصنایع 5 جلد 100 پای کې دا وایي چې الثمن قد یزاد لمکان الاجل، کله کله د نیټې د وجې نه روپۍ زیاتېدلی شي. دارنګه د مذهب مالکي کتاب بدایة المجتهد 2 جلد صفحه نمبر 108، دارنګه د مذهب شافعي الوجیز للغزالی اول جلد 15 کې دا ذکر کړل دي، او دغه شان د مذهب حنبلی فتاوی ابن تیمیه رحمه الله 9 جلد 499 کې دا ذکر کړل چې د حنبلیانو مذهب هم دا دی چې بالکل د کشتونو بیع دا جایز ده، او دیو دلیل په دې آیاتونو سره نیولی ده چې وحل الله البیع، الله بیع حلاله کړې ده، دا هم د بیع یو قسم دی. الله عزوجل قرآن کریم کې فرمایي سورې نساء کې ایمان والو تاسو مخورئ مالونه خپل منځ کې په باطله طریقو سره الا ان تکونه تجارتا عن تراض منکم، مگر که داسې تجارت چې تاسو پرې راضي یاستئ. نو د دې آیات نه عموم معلومیږي چې عام بیوع ده جایز دي چې کله طرفین په هغې باندې راضي، هغه اخیستونکي او خرڅوونکي په هغه باندې راضي، دا بیا بالکل صحیح ده، څه مشکل پکې نشته دی. او بل دا دیو دلیل په حدیث د بخاری باندې نشي 2086 نمبر حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، صحابه کرامو قرض کوو په کجورو کې 2 کاله 3 کاله پورې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک قرض کوي نو دا به په یو پیمانه معلومه کې کوي، یو وزن معلوم کې وي او تر نیټې معلومې پورې وي. ابن قدامه رحمه الله مغنی 6 جلد 315 کې وایي چې بیع السلام جایز ده په نص او اجماع سره، نو دا شبیه د بیع التقسیط ده، دا مشابه ده د هغه بیع التقسیط د کشتونو د بیع سره. علماء دې کې حکمت هم دا ذکر کړی چې دلته دواړو جانبینو ته فایده ملاویږي، کم چې خرڅوونکی دی نو هغه ته فایده دا ملاو شي چې د هغه روپۍ زیاتې شي، او کم چې اخیستونکی دی نو هغه ته فایده دا ملاو شي که روپۍ ورسره نه وي نو دا ورسره پکې قرض وکړي. او د هغې سره هغې دا وایي چې وجرى عمل المسلمین علی جواز زیادت الثمن، د مسلمانانو عمل په دې باندې جاری دی چې مسلمانان په خپلو منځونو کې د کشتونو بیع هغه استعمالوي او هغه کوي، او مسلمانان دا بدی نه ګڼي. نو وایي فصار کالاجماع على جواز هذه السورة من صور البيع
وای دا د شوا لکه د اجماع په شان باندې چې د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده چې د بیا دا صورت جایز ده. په دې وجه باندې شیخ ابن باز رحمه الله نه چې کله د دې مسلې په باره کې تپوس شوی دی چې بیع التقسیط د کشتونو بیع دا جایز ده او که نه ده، چې یو شی په نقدو باندې یو ریټ او په قرض باندې بل ریټ او هغه کې کشتونه هغه ورکوي په میاشت سره یا په کال سره، نو دا جایز دی که نه؟ نو هغه وایي چې بالکل دا جایز دی، د مسلمانانو په منځ کې دا بیع عامه استعمالیږي. او څوک چې دا وایي چې دا سود دی نو هغه وایي وهو قول لا وجه له، دا داسې یو قول دی د دې دپاره کوم دلیل نشته. هغه وایي دا سود نه دی ځکه په دې کې جانبینو ته فایده ده. یو چې دی هغه خو دا فایده واغستله چې په قرضو کې روپۍ زیاتې کړې، خو بالمقابل دا غستون کې فایده دا واغسته چې داسې روپۍ نه وي نو ده له شی په قرضو باندې ورکه، او دواړه په دې خبره باندې راضي وو. او هغه بیا دا وایي وقد ثبت ذلك عن النبي صلی الله علیه وسلم، وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله ته حکم وکړه ان یجهز جیشا چې ته یو لښکر برابر کړه، چې کله لښکر برابر کړو نو فکان یشتری البعیر بالبعیرین الی اجل، وایي هغه به اغست یو وخ په دوه اوښانو باندې په نیټه باندې وتل اوس یو وخ راکړه وروسته بیا موږ تاسو له دوه اوښان درکو. نو ګوره د قرض هغه فایده روانه شوله. او دا روایت چې کم خلک پیش کوي چې کل قرض جر منفعة فهو ربا، شیخ ابن باز او شیخ عثیمین رحمه الله نور علماء دې ته ضعیف ویل ده. دغه روایت کې سوار ابن مصعب په نوم باندې راوي دی، امام بخاری رحمه الله فرمایي منکر الحدیث دی، امام ابو داود رحمه الله فرمایي لیس بثقه، احمد نسائی امام احمد رحمه الله امام نسائی وایي چې متروک دی، امام شوکانی رحمه الله فرمایي دی باب کې یو روایت هم صحیح نه دی، ابن حجر رحمه الله فرمایي د دې سند بالکل ساقط دی، غورځېدلی دی. بے شیخ ابن باز رحمه الله فرمایي وایي دا په عموم د دې قول د الله کې داخليږي چې الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، وایي دا معامله د قرض ده بالکل جایز ده او دا د جنس د بیع السلام نه ده. فتاوی اسلامیه دویم جلد 301 ښاغلي کې. خو بیا علماو د صحت د بیع التقسیط د پاره چې د کشتونو بیع صحیح ده خو یو څلور شرط ذکر کوي. اول دا چې دا مبيعه به سره زر سپین زر بنئ یا غشپک شي نه چې کوم حدیثو کې ذکر شوی دی، نو دې کې قرض ناروا دی ځکه کې دو شرط حدیث کې ذکر دی. یو دا چې مثلن بمثلن سواء بسواء برابر په برابر وي، او دویم دا چې یدن بیدن وي لاس په لاس وي، ای کې به قرض نه کې. او دویم دا چې دا مبيعه د دې بایع په ملکیت کې د سینه چې د په ملکیت کې نه یو پتا باندې خرڅي، او دریم دا چې د په قبضه کې وي قبض کې وي. په دې وجه باندې جایز نه دی چې یو سامان واخلي او هغه ته قبض کړی نه وي. او څلورم دا چې بایع به مشتری باندې دا شرط نه لګوي چې ګوره که چېرته زما یو کیش په تا باندې شارټ شو نو د هغې به ته ماله جرمانه راکوې، وایي دا شرط به پرې نه لګې ځکه اجماع د علماو سره به دغه سود دی. لکه بینکي معاملاتو کې اکثره همدغه کار کېدلی شي، بینکونو کې هم کشتونه او په کشتونو سره شی نه خرڅوي خو هلته جرمانې لګوي. ګوره که یو کیش در باندې شارټ شو د هغې بالمقابل به ته جرمانه ورکوې نو هغه سود دی. ګوره ښه او عام مسلمانان چې کوم جرمانې نه لګوي د هېڅ مسله نشته. دغه شان فتوا د شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم ده چې هغه هم حدیث د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله باندې دلیل نیولی دی چې دې حدیث نه جواز د بیع التقسیط د کشتونو د بیع معلومیږي. او بالمقابل چې کوم روایت د نسائی راغلی دی چې ابي هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل عن بیعتین فی بیعتین، په یو بیع کې به دو بیعونه کې، یا من باع بیعتین فی بیعتین فله او کسهما والربا. دغه روایت سندن ضعیف دی. لکه شوکانی رحمه الله نیل الاوتار 5 جلد 209 سلويخ کې وایي چې په دې کې محمد ابن عمرو ابن علقمه ضعیف راوی دی، او دغه شان نور محدثینو هم دا حدیث ضعیف کړی دی. یو حدیث سندن ضعیف دی. په دې وجه باندې شیخ ابن عثیمین رحمه الله فرمایي وای دغه حدیث خو یو ضعیف دی، او دویم دا دی چې د ابي هريره رضی الله عنه نه دا حدیث په دې الفاظو باندې ثابت نه دی. بیا غوي وانما هو خطا من محمد ابن عمر، دا خطا د محمد ابن عمر نه ده او هغه قوي نه و.
او وجه دا ده چې اصل د دې حدیث په بخاری کې د بیرجونه راغلی دی په بخاری او مسلم کې ویاغي کې دسی دي چې نبی رسول الله منع کړل عن بیعتین د دو بیعونه چې یو ملامسه ده او یو منابذه ده. نو صحیح روایت د بیرجونه په صحیحینو کې په دغه الفاظ نقل په دې الفاظ سره نه دی. او بل دا شیخ ابن عثیمین رحمه الله فرمایي چې د حدیث اول او اخر کې تعارض هم دی، الفاظ هم صحیح برابر نه دي. او بالفرض که دا حدیث صحیح شي نو د دې حدیث معنی چې نبی رسول الله منع کړل د دوه بیعونه په یو بیع کې. امام ترمذی رحمه الله چې کله دا روایت راوړی دی نو هغه به د دې معنی کوي، نو هغه وایي د دې مقصد دا دی چې یقول یو سړی وایي چې ابيعك هذا الثوب بنقد ب10، زه په تا باندې دا جامې په نقد په 10 روپۍ خرڅوم او په قرض باندې په 20 روپۍ باندې، خو ولا يفارقه على احد البيعتين، په یو باندې جدا نشي، یعنی دا غت تعین ته ونه کی به وای فاذا فارقه على احدهما فلا باس، ک په یو بیع باندې جدا شو ته تعینو ک به دا باک نه کوي. کله چې عقد په یو بیع سره وي به اس باک نه کوي، مطلب تا ورته په نقد په لس او په قرض په شل باندې کده تعین وک هیڅ خبره نشته، خو ک تعین ونه ک نو به ټیک نه ده، شید نه واخلی او تعین ونه کی. امام شافعی رحم الله فرمای د دې معنی د څه ده وای نها عن بیعتین فی بیعتین معنی دا ده چې یو سړی او چاته وای زتا باندې د خپل کور خرڅوم په دومره روپۍ، خو په دې شرط باندې چې تب ما باندې غلام په دومره روپو باندې خرڅه، نو به ورته وای فاذا وجب لی غلامک وجب لك داری، چې ستا غلام زما شوه زما کور ستا شو. او دغه معنی سره د نهام بیعتین فی بیعتین امدا تفسیر صاحب د معالم السنن هم کړه دی، صاحب د بذل المجهود شرح د سنن ابي داود، صاحب د المعبود، صاحب د نصب الرایا، صاحب د سبل السلام، صاحب د نیل الاوتار، صاحب د فتح العلام شرح بلوغ المرام، ټول دا وضاحت کړي. دغه شان او ظاهر مولا ابو عبیده ثوری رحم الله، ظهری رحم الله، قتاده، سعید ابن المسیب، حکم محمد رحمهم الله د دې ټولونه دغه حدیث تفسیر په دغه سنا قل چې نهام بیعتین فی بیعتین معنی دا د جزتا ته مالک زبتا باندې دا شی خرڅوم، خو په شرط د دې چې تب ما باندې دغه خرڅه غره په دومره روپۍ. دغه شام مصنف ابن ابي شيبه سلورم جلد شلمه صفحه کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل لی هغه وی لا باس، دا باک نه کوي چې یو سړی چاته وای چې دا سامان په نقد په دومره باندې او په قرض په دومره باندې، هغه وی ولکن لا یفترقان، دا بنو جدا کیږي مگر پر رضا یو د قیمت باندې، چې الک یو قیمت هغه وټه کې ودی کې څه مشکل نشته، هغه وی چې او یې په قرض اخلم یې په نقد اخلم، دې کې څه مشکل نشته. نو خلاصه دا چې بیع التقسیط د کشتونو بیع دا بالکل جایز ده، او که د قرض د وجه نه کم زیادت راشي په روپو کې نو دا سود نه دی، او کوم روایت چې دیو پیش کوي چې کل قرض جر منفعه فهو ربا، مخکې منګول چې دا روایت سندن بالکل په اتفاق د علماو سره ضعیف دی. او زمونږ دین چې دی ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دی. په دې وجه باندې نور وضاحت د سود متعلق چې کوم قاعده دا غمنګ بل کلیف کې ذکر کړل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.